د پاکستان او انډیا کرکټ بورډونو ترمنځ تعلقات نور هم خراب. د پاکستان کرکټ ټیم هم د ورلد کپ لپاره انډیا ته نه ځي. او بل طرف ته انټرنیشنل کرکټ کونسل ICC د پاکستان او افغانستان کرکټ بورډ سره ډیر زیاتې کوي چې ډیر د افسوس خبره ده. د انډیا میډیا دا دعوه کړې چې د ورلد کپ لپاره پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته راځي او خپل میچونه به د چنای او د کولکتا په ګراوندونو باندې تر سره کوي. چې د دې په جواب کې وته نجم سټي پاکستان کرکټ بورډ جواب ورکړی دی چې اول د ایشیا کپ مسله نه حل شي، موږ دا فیصله نشو کولای چې موږ به ورلد کپ لپاره انډیا ته درځو او کنه. دا ځل به ICC ورلد کپ یعنی نړیوال جام خامخه په انډیا کې وي. خو پاکستان کرکټ ټیم هم د ICC نه مطالبه کولای شي چې زمونږ کرکټ ټیم ته په انډیا کې خطر ده، لکه څنګه چې انډیا کرکټ ټیم باندې جوړ کړل چې زمونږ لوبغاړو ته په پاکستان کې خطر ده. حالانکه په اوس وخت کې د نیوزیلند کرکټ ټیم په پاکستان کې موجود دی او د سکیورټي هیڅ مسله نشته. پاکستان کرکټ بورډ هم دا سټیټمنټ جاری کړل چې موږ هم په شک کې یو چې په انډیا کې پاکستان کرکټ ټیم ته خطر را پیښېدی شي. خو ICC او پاکستان کرکټ بورډ مجبور کوي چې د ورلد کپ لپاره انډیا ته لاړ شي. که وګورو نو پاکستاني لوبغاړو ته په انډیا کې خطر را پیښېدی شي، ځکه چې د انډیا چې کم عوام دي خاص کر د کرکټ مینوال نو هغه کرکټ تر مذهب په نظر باندې ګوري او د پاکستان خلاف هغه بیلات نشي برداشت کولی. نو که چېرته په ورلد کپ کې پاکستان د انډیا نه میچ وګټي نو د انډیا چې کم عوام دي د کرکټ مینوال دي نو هغه په پاکستاني لوبغاړو باندې د ماکا یا حمله کولی شي. په انډیا کې داسې سیاسي پارټیان چې پاکستان کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته نقصان رسولی شي، ځکه چې هغه بالکل بیلات نشي برداشت کولی. او بل طرف ته پاکستان چې کم کرکټ مینوال وي د انډیا کرکټ ټیم ته په پاکستان کې سم مسله ناراضي، ځکه چې پاکستان کرکټ ټیم چې کم مینوال دي نو هغه کرکټ دومره سیریس نه اخلي. د ځل له ورلد کپ یعنی نړیوال جام خامخه په انډیا کې وي. ایشیا کپ د ایشیا د ټیمانو ټورنمنت چې پرې کې پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش چې دا ټیمان پکې شامل وو، پرې کې ICC لسی زیات کار نه لري. بل طرف ته ورلد کپ دی چې دا ICC ټورنمنت دی چې پرې کې ټولي دنیا کرکټ ټیمونه حصہ اخلي. او انټرنیشنل کرکټ کونسل ICC د انډیا خبره مني، ځکه چې په ICC کې زیات تر کسان کم مشران چې دي نو هغه تعلق د انډیا سره دی. خو دلته انټرنیشنل کرکټ کونسل ICC د پاکستان سره پرې کې زیاتې کوي، کوم چې 2025 چمپیونز ټرافي نو هغه هم په پاکستان کې را چې دغه لپاره انډیا کرکټ ټیم هم پاکستان ته ناراضي. نو د دې لپاره به ICC په انډیا باندې هیڅ قسمه دباو نه پرې باسي چې تاسو پاکستان ته لاړ شئ. نو را پاکستان سره سراسر زیاتې دي. او چمپیونز ټرافي هم د ICC ټورنمنت دی. نو که چېرته پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ لپاره انډیا ته لاړ شي نو بیا ICC ته پکار ده چې د انډیا کرکټ ټیم مجبور کړي او د چمپیونز ټرافي لپاره د انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته راولېږي. خو داسې حق فیصله ICC نه کوي، اکثر فیصله د انډیا کرکټ بورډ په حق کې کوي. او بل طرف ته انټرنیشنل کرکټ کونسل ICC د پاکستان او افغانستان کرکټ بورډ سره هم په هر لحاظ سره ډیر زیاتې کوي. څنګه چې تاسو پته 2-3 میاشتې مخکې د استرالیا او افغانستان ترمنځ چې کم 50 اوریزه لوبي تر سره کېدي نو دغه سیریز نه استرالیا کرکټ ټیم انکار وکړ د افغانستان سره دغه لوبي تر سره نه کړې. کدا سه غلطي افغانستان کرکټ بورډ کړی و نو ICC په ډیره غټي پابندیاں لګولې وي، خو د استرالیا په کرکټ ټیم باندې هیڅ قسمه پابندي ونه لګوله. د انټرنیشنل کرکټ نه هم د لارو کوسو کرکټ جوړ شوی چې حق فیصله پکې نه کیږي. کوم ملک کوم هیواد چې په کرکټ کې زیاته پیسې لګوي بس دغه زور پکې چلیږي. لکه لاند مثال د انډیا دی. د پاکستان او انډیا کرکټ بورډونو ترمنځ تعلقات په اوس وخت کې ډیر سخت خراب دي چې لا تر اوسه پورې دا فیصله نه شوی چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي او کنه. ان شاء الله پر روانو 15 شپږو ورځو کې به د ایشیا کپ په اړه کې څه اپډیټس راشي چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي او کنه. د ایشیا کپ په اړه کې چې کوم نوې معلومات راتلون زه تاسو سره ضروري شیر کوم. که ویډیو مو خو خوښ وي نو ویډیو ضروري د نور خلکو سره شیر کړئ.